زوی سره خبرې کوي بچی شاسته دا یې زوی دی السلام علیکم ورحمت الله. بدبختانه زندهجان ولسوالۍ ته په داخلېدو څومره ځان ته چې انرژي او هغه ځان ته مو ډاډګیرنه ورکوله ولې متاسفانه اول ځل د سربلند په نامه د کلي ته راداخل شوم. زه څنګه راداخل شوم نو دغه ځای کې 30 نفر قبرونه دي چې دکې واړه واړه ماشومان هم پکې شته، شاید زنانه پکې هم وي او ځوانان پکې هم وي. د دې میندو سري کې د دې پلار مړې اوښکې ورسره هغه ته زه معذرت غواړم دوستانو، طبعا انسان کله کله ودردي. دغه هر یو قبر ته ناست کېدای شي د نور څوک پاتې نه وي چې کوم یو ژوندي پاتې دي هغه مورکۍ لګیا ده بس چیغې دي وهي سترګې دي وهي. زه بښنه غواړم دوستانو هوا هم لږ ذره یخه ده، سړی طبعا خراب شي. دا چې سره خبرې کوو دا سره دا مورکۍ خپل زوی سره خبرې کوي بچی شاسته دا یې زوی دی دو میاشتې د واده کېږي. تاسو سهار راغلي یم دلته ناسته شئ څه کول پکار دی سره دغه څوک چې ژوندي دی راځئ دې سره دغه باقیمانده ژوند یې باید برابر شي. دا سم خوړل کوي